السلام علیکم ګراني مینوالې زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. تاسو په سټارټینګ کې دا ورکوټ شته کلیپ په کتلې وي تصویر هم کتلې وي دا چې دی نو ډمتوب روان نو یو اړخ ته زموږ په ملک مصیبت راغلی دی د الله پاک په موږ باندې یو ډېر غټ ازمایښت ته عذاب راغلی دی. عذاب به ورته وایو ولې چې کوم زموږ کارنامې دي زموږ د خلکو هغه زموږ خپل کارنامې دي نو دا شکر وباسئ چې الله پاک په موږ باندې کاڼي نه غورځوي. زموږ حالات زموږ چې کوم کارنامې دي هغه داسې دي نو د سیلاب په شکل باندې چې دی نو الله پاک موږ له یو بله موقع راکړه چې موږ خپل ګناهونو نه توبه وباسو. خو دا چې کوم خلک تاسو ګورئ په سکرین باندې سټارټینګ کې یو خوا د سیلاب راغلی پوره ملک چې دی نو پریشانه شوی دی، بل خوا ته چې دی نو دی جشن مناوه د څه خبرې د ډمتوبو د کنجرتوبو هغه دی ډېر غټ تورې والي دي که نه دی ډېر غټ باتوران خلک دي ولې چې کالام ته تلي وو چې کوم هوټل کې دی شپې کړی وي او چې کوم ځای کې دی ناست وو هغه علاقه هغه ځای هغه هوټل بیخي تباه شوی دی نو بس خامخا بیا سیلابونه خو به راځي که نه چې کوم خواته داسې کسان ځي داسې خلک ځي نو هلته کې به خو کېږي که نه او دلته کې اوس چې دی نو پوره دنیا پوره ملک چې دی نو یو خواته دی دا ډمان خلک بل خواته دي نو دی چې دی نه صرف خپل نور اسم نه کوي خپل پارټي کوي خپل جشن کوي ولې چې فاطمه ګل واپس راغله که نه خپل کور ته دی هغه چې کومه ګټه وه هغه واپس راغله هغه ته نه مرور تللی وه نو نه د دی چې دی نو جشن و نه د دی پارټي وه نه د دی ښه بد و اسم نو دی بس په سوچونو کې ډوب ناست و وله اوس به څه کوو وله به اوس به څه کوو چې هغه واپس راله زاري منتونه یې ورته کړي دي واپس یې کور ته راوستله نو بس دی چې دی نو په هغه خوښېږي د هغه خوشحالۍ چې دی نو بس دی بیا دا ویډیو جوړ کوئ صبر وکړه موږ لږ خوشحالي وکړو نو ظالمانو خوشحالي خلک داسې کوي نو دوستانو دا ضروري خبره او میسج ما له خپل دوستانو سره شیر کوم زموږ پوره ملک یو خوا ته دا ډمان بل خوا ده نو تاسو څه ویل غواړئ کمنټس کې ضرور خپل جواب را سره شیر کړئ. که ویډیو کې ماله څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زه دوستانو تاسو سره په یوې نوې ویډیو کې په ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان والسلام.